ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض. دا دې سورۃ البقره آخره حصہ دا او استا سویادی او د سورۃ البقره کې اخناس وی نو د سورۃ البقره مضامین اربعه ویلو چې سورۃ البقره کې غټ غټ مضامین سلور دي. چا ته یاد دی لګانو؟ ها جی یو پکې و توحید، دیم رسالت، دریم جهاد، سرم انفاق فی سبیل الله. ماشاءالله دې سورۃ البقره کې بنیادی مضامین سلور زمینی پکې نورم ډیر زیات ماول امام رازی رحمه الله وی سلور زرع احکامات پکې د لوی سورۃ ده فستات القرآن د قرآن خیمه وا ډیر زیات احکامات پکې بیان شو. د نفس د معاشره د نفس د اسلام او اخلاق تر د ټولي دنیا د اسلام پورې مسائل په دې کې بیان شو. اوس دا اخیره درې آیتونه د دغه مضامین اربعه اعاده کوي، یعنی دا سلور مضامین اوس اجمالی بیان کی چې تفصیل ډیر وشو اسن ير دل نشي. لکه څنګه چې استاد کله کلاس والی او په اخر 15 منټه کې سبق خلاصه بیانوي، دا دې زنه یاد کړی دي چې خلاصه بیانول پکار دي. د دې لپاره چې دا وګ تحقیق طالبان منتشر نکي بلکې ستانه سبق والی سمې سے جو پیغام والی د سلور مسائل دا اوس واپس پدې ځکه بیانې څنګه بیانېږي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض پدې کې توحید ده کنه، لله د الله د پاره دي، د الله د پاره دي، الله د ټول خالق مالک دی، دا توحید شو. دویم نمبر رسالت پس کې د آمن الرسول بما انزل الیه کې رسالت شو، او ورسره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او بیا فانصرنا علی القوم الکافرین پدې کې jihad ده کنه چې jihad دا د انسان د وسن زیات نه دی بلکې دا د طاقت مطابق تکلیف ده. او بیا دعاګانې به کوي چې الله تعالی موږ د کافر قوم په بدله کې موږ امداد وکړه، او دا jihad اشاره شو ده. او دا انفاق په کې د ښکارا خو نشته ده، او دا انفاق په دې کې پټ د jihad نه معلومیږي چې jihad په څو قسمه دی، په درې قسمه. یو jihad بالعلم دی چې باللسان ورته وي، یو jihad بالنفس دی، او دریم نمبر هغه ته jihad بالمال وي چې دا علم او دا jihad بالنفس بغیر د مال نه کېږي، د انفاق په سبیل الله وي. دا سره مضامین په کې واپس بیان شو. ګور ورته لله خاص الله دی، خاص د الله دی. جلال الدین سیوطی معنا کړل خلقا و ملکا و عبیدا، خالق الله دی یعنی مخلوق د الله دی، نو الله خالق شو، توحید د خالقیت. دویم ملکم د الله دی، توحید د مالکیت، الله مالک دی. او عبید معنا د توحید د الوهیت شو چې الله معبود دی، بندگان د هغه عابدین دي. ما غسو فی السماوات چې بس مانو کې دی، او ما غسو فی الارض چې بس مکه کې دی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، او وَإِن تُبْدُوا کتاسو ښکار کوي ما خبرې فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي، او تخفوه یې پټوي، یحاسبکم نو حساب کتاب او کې تاسو را به په هغه باندې الله زړه کې چې سپټ دي سبق ښکار دي دا حساب کتاب رسول الله کوي. فیغفر لمن یشاء، نو معافي وو کې الله چاته چې وواړي، بخنه وو کې الله چاته چې وواړي، و يعذب عذاب وو کې الله من هغه چاته شاو چې وواړي، یا بل چاته الله معافي وکي، یا بدا حساب کتاب ته معاف کی، یا ور سزا ورکي. والله على كل شيء قدير، الله پر سبحانه قدرت لرونکی دی. دا سوال ذهن درازي چې د آیت کې راځي چې الله فرمایي چې وسائس القلب باندې په وساوس باندې د زړه په وسوسو باندې باقی د نیوکشتا چې موږ عمل ښکارو کو په ځل کې پټ وساتو د ګناه اراده وکړو، الله به حساب کتاب را سره کوي. دین خدا معلومه شولا چې د زړه په وسوسو باندې هم باقی د نیوکشتا او سزا ده به محاسبه. حالانکه حدیث مبارک راځي، بخاری حدیث دی چې ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به، چې الله تعالی زما د امتنا د زړه وسوسې معاف کړی دي د سو ګورو چې هغه باندې جبنه خوځولي یا بیا عمل نه کړی. ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. حدیث کې یو شان مسله ده او په آیت کې بل شان مسله ده. نو سوال دا دی چې د زړه په وسوسو باندې نیو کشته کې نشتا، شیطان په وسوسې باچي. نو یو جواب خدا دی چې القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن یو آیت بل تشریح کوي، لا یکلف الله نفسا، نه دی جواب دی. یعنی دلته دوه خبرې دي، فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. دا د تقسیم وکا چې ان تبدوا ما فی انفسکم، که تاسو ښکار کړئ هغه خبرې چې په زړه کې دي، نو فیعذب من یشاء بشي،
او تخفوه چې پټي موسی تللی نو فیغفر لمن یشاء الله به تمام کوي ولی الله چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی چا د خپل وس نه زیات تکلیف نه ور کوي دا تفسیر مې لسنو وکړو د قران تفسیر مونږ په حدیث باندې کې منهج تفسیر پنځه قسمه خبرې وي یو بګی دا د قران تفسیر په حدیث کېږي نو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه مسلم شریف کې دی چې دا آیت کړه نازل شو چې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله صحابه کرامو شکایت وکړه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله کم یو کستو شیطان وسوسه نه کیدا خو ډېر ګران شولا نو نبی علیہ السلام باندې الله وی اولګلا چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دا غین لاندې بیا دعاګانې او خدای چې دا د دعاګانې کوي دا د دعاګانې نو الله به ته معاف کړي الله به معاف کړي یو دا جواب شو دې سره سره بعض علماء دا جواب کړی دی دا چې د مشکلات قرآن را آیت په فزان کویګه چې یو طریقه د عرض ده یو طریقه د مناقشه ده دا اصطلاحات عربي په خپل کې کوی کومه طریقه د عرض او طریقه د مناقشه طریقه د عرض معنا دا ده چې الله تعالی کله حساب کتاب کوي نو دې بنده ته بسوي چې کوم ګناه دې کړی ده نو هغه کې مناقشه وکړي وسره په یو عادت مې یشا سبدار شي مناقشه ادا کار دی ولې کړی دی دل سزا ورکړي اغلا دې کړل سزا ورکړي په یو عادت مې یشا کې مختار خبر راشي او دا کوم او تخفوه دې سره عرض لګي الله یو توریات کې ګور بندا لانی وکړي دا چل کړو دا دې کړو دا دې کړو دا دې کړو خدا ما معاف کړي دې ته عرض ویل کېږي نو تخفوه کې به عرض شي صرف الله ورته حساب کی او بتبدو کې به مناقشه وشي الله به سره حساب کتابو کې چې راځه جهنم ته لکه حدیث راځي الله به بنده باندې د خپل شان مطابق لاس پسر ولګيري او چې اذكر کذا کذا پلانې ګناه آیات کا بیا و چې دا د یاد کړو یاو و عزت زما په یو بنده باندې پردرا چولې وا زم ستا په یو باندې پردرا چې مو جنت تلار شه دا معنا شو یو بل تفسیر په دې کې هم شته او غدارې دا یحاسبکم به الله یحاسبکم به الله یو محاسبه دا یو عذاب دی یو محاسبه دا یو عذاب دی نو یحاسبکم به الله محاسبه الله وکي حساب کتاب وکي حکم چې عذاب دی نو او په توب دوبانی ورکی چې کم کار شوی دی نو عذاب په زبانی وشي په ښکارو کارونه باندې او د پټو کارونو صرف محاسبه احتساب وشي یو معنا په کتاب شوی دا چې یحاسبکم فمنا یخبرکم دی الله به صرف خبر کی تاسو چې زئی ګناونه وکړي خو معاف کړی وي او یو معنا په کې بلم شوی دا چې د دې تعلق د عقیده سره دی د عقیده سره نو که عقیده دی پټ ساتلې وو که کار کړی دی واکو چې دا د کفر عقیده او د شرک عقیده وا بیا بیا منافق یو که کارو نو چولټ بیا کافر په دې دوه صورتونو کې بیا منافق دی او بیا یا کافر دی لہذا دا تعلق د عقیده سره دی نو که عقیده پټ شو که کار شي په دې الله تعالی سزا ورکړي یو بل جواب کوم هغه دی هغه مزیدار دی او هغه جواب مسلم په شرح کې فتح الملهم کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله کړی هغه چې ګورا دا اراده د انسان چې د پنځه قسمه ده پنځه یو شعر عربي کې ویل دی زبر ته بیا ویم هغه شعر داسې دی چې مراتب القصد خمس حاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا وإليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع دې مطلب دا دی او د اراده پنځه قسمه دي نمبر 1 هغه ته وایي حاجس دویم ته وایي خاطر دریم ته وایي حدیث النفس سلورم ته وایي هم او بنظم ته وایي عزم نو اول چې کله د انسان ذهن ته خیال لږه ته خاطر وي دا معاف بیا دا غینه ورسو چې بیا په دې ذهن کې رسوخ وکي نو بیا ورته حاجس وایي نه اول حاجس ته دویم اول حاجس ته بیا چې بزړه کې کله لارو کې خاطر شو بیا چې کله انسان په دې باندې خبرو کې نو دې ته حدیث النفس او بیا چې دا کار اراده وي نه ته هم وي او عزم دې ته وي چې بیا د غلا د پاره د ګناه د پاره اسباب پر هم دي دغه تعظیم وي نو دا مولانا سی وی چې دا پنځه ارادې دي په دې کې دا لومبۍ سلور چې دا معاف دي كلها رفعت سلور معاف دي او سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع او اخیری نمبر نه د معاف هغه ته عزم ویل کېږي نو معلومه دا شو چې دا او تخفوه نو مراد عزم دی چې ګناه دې پټکړې ده خو عزم دې کړې چې کوم به خامخا او دا عزم د سې دلته چې ګناه وکړي به معنا بالکل تکشولا بیا په دې کې څه د نسخ خبره نشته ده ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون دا هغه آیتونه دي چې احادیث کې راغلي دي چې دا مالا د جنت د خزانو نه چې کومې خزانه راکړل شوی نه یو پکې دا خزانه ده
من کنوز الجنه، دا دوه آیتونه د کنوز الجنت نه دي. او د کنوز العرش نمبر یو حدیث کې کنوز الجنت دی، بلکې کنوز العرش دی، د عرش او د جنت د خزانو نه ملو شوی دي. او هغه حدیث چې اول مونږ ویلو په سورۃ البقره په افتتاح کې چې نبی علیہ السلام جبرئیل سره ناستو، دی وخت اسمان کې आवाज وشو، نو نبی علیہ السلام ته جبرئیل وی आवाज دی ورو او دا د څه आवाज دی وی تا ته پته شته نو هغه ته دا دروازه کولاو شولا مخکې چیرته نو کولاو شوی وي پرشته تیرا کوزه شولا، نو دا دغه आवाज د ګیټ دا پورا کولو आवाज دی. پدې کې هغه پرشته رااله او نبی علیہ السلام له زیر ورکو ابشر بنورین، تعالی د دو رڼاګانو زیر در کومه، او دا یو پیغمبر تم ندی ملاو شوی ستانه مخکې، یو سورۃ البقره دا او بل څه دی وخواتیم سورۃ البقره، وخواتیم سورۃ البقره چې دا د سورۃ البقره هغه خواتیم او اخري اختتامی آیتونه دي. دا دو آیتونه دا رڼاګانی دي رڼاګانی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ماسوتن د مانځنه ورستو چا دا دو آیتونه ویلو نو کفتاه من شر الشیطان، د شیطان د شر نه به دا محفوظ شي. او کوم کور کې چې دا ویل کېږي نو دلته به شیطان ناراضي. ادي وجنا احادیث کې راغلي دي چې کله څوک مړ شي او په قبر کې کېښودل شي نو سر ته سورۃ الفاتحه ویل کېږي او د هغې خوا ته به دا دوه آیتونه ویل کېږي. دا عمل جایز دی. بعضې ملګري دې ته بدعت وایي، دا د هغوی هسې جرأت دی، بدعت نه دی. خو دومره ده چې لازمه نه ده چې خامخا یې سړی قبر ته وایي، که چا وویله هم صحیح ده او که چا ونه ویله هم صحیح ده، بلکې کله کله پرېښودل هم پکار دي چې خلکو ته پته ولګي چې یاره دا ویل لازم نه دي، نو صرف جایز دي. یو مسله دا ده. دې سره سره په دې مړو کې خلک ډېر ډېر رسومات کوي. یو دا چې دا قبر کله تیار شي نو خامخا کوشش کوي چې اوس هغه سانګې مانګې په دې باندې خامخا نالي کړو. دا څه لازمي نه دي، که چېرته اتفاقا نالې شول ټیک ده، نور خامخا لازم نه دي چې موږ په دې باندې دا سانګې وکړو. یا دا چې دا قبر کله برابر کړي بیا په هغه چارې باندې یو ځای کې داسې خاکونه کوي چې نه پېښ وي څوک بیا هغې ته قبر نه وي خامخا به ولاړې او پولیس په ولاړې وروسته به تلاوت کوي. دې هم ځان ساتل پکار دي. دا غنې ښودل دا هم صرف جایز دي، لازم پې نه دي. دا د قبر سره لازم خبرې نه دي. آمن الرسول بما انزل الیه، ایمان راوړی دی پیغمبر پاک کتاب باندې انزل الیه چې نازل شوی دی د تا من ربه د رب د جانبه، والمؤمنون مسلمانان هم ایمان راوړی دی په دې کتاب باندې. كل آمن بالله، هر چا ایمان په الله راوړی دی، وملائکته فرشتو باندې راوړی دی، وکتبه په کتابونو باندې، ورسوله په رسولانو باندې. د دې ایمان تذکره بار بار مخکې وشو، تفصیل کړی شوی دی. لا نفرق بین احد من رسله، دا د مؤمنون قول ذکر کوي. مسلمانان داسې وایي لا نفرق من فرقنا بین احد من رسله، ما بین د یو پیغمبر د پیغمبرانو کې. پرون سبق کې تاسو حاضر ناس موږ یو سوال کړو، موږ فرق کوم وایو چې پیغمبر غوړه دی د بل نه. دا تفصیل خو جایز دی. بیا د آیت څه معنا شوله؟ د آیت معنا دا ده داسې نه کوو چې یو منو بل نه منو، لکه د اهل کتابو په شانې فضیلت یې قایل یو خو د نه منلو خبره پکې نشته. وقالو د مسلمانان وایي سمعنا موږ هر څه واورېدل، واطعنا منو یې موږ یې الله، غفرانک نطلب غفرانک، موږ ستا بخښنه غواړو، ربنا ای زموږ ربا والیک المصیر، او تا ته زموږ د ټولو د تللي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دای جهاد و انفاق شو. تکلیف کې نه چې الله انسان الا وسعها، مگر هغه د وس مطابق په تکلیف کې اچي. لها د انسان لپاره بدله د ما د هغې عمل کسبت چې کړی دی، وعلیها او په دې انسان باندې وبال د ما د هغې، وعلیها په دې انسان باندې ما هغه ضرر دی اکتسبت چې د انسان کړی دی. لها د انسان د فایدې لپاره دی ما عمل کسبت چې کړی دی، وعلیها او په انسان باندې دی ما هغه ضرر اکتسبت چې کړی دی. اکتسبت دلته د نیکۍ لپاره کسبت ویلې دی او د ګناه لپاره اکتسبت ویلې دی. کسبت کې الفاظ کم دي، اکتسبت کې الفاظ زیات دي. د دې وجه علما دا بیانوي چې نیکي کول اساني او ګناه کول دا ګراني. دا نیکي کول د انسان فطرت دی او د ګناه کول د انسان د فطرت مخالف دی. ربنا ای زمون ربا لا تؤاخذنا من منسا ان نسینا، تو زمون نسیر شو، او اخطانا کوم یو کار په غلطی باندې وکړو. دا تعلیم د دعا دی. او نبی اسلام دا دعاګانې قبول شوي دي. دا دعاګانې قبول شوي دي چې کله وې چې بنده وې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وی الله چې فعلت دا کار مې وکړو. دا قبول شوي ځکه دي چې نبی اسلام فرمایي رفع الخطأ والنسيان عن امتي، زما د امت د خطا او نسيان چې شوي دي. دا دعا قبول شوي ده. دویم ربنا زمون رب ولا تحمل علينا ما جواب باندې اسرن درانه بوجونا، اسرن درانه بوجونا. درانه بوجونه سړي هغه ګناه چې هغه نه بخښل کېږي. درون بوجدار چې ګناه وکړي چې نه بخښل کېږي. زمون په امت کې داسې ګناه نشته چې هغه الله نه بخښي. هر ګناه الله بخښي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، ټول ګناه بخښي. او د شرک نه معاف کولو خبره ده، شرک هم الله معاف کوي. او د شرک د عقیدې څخه چې کله سړی مړ شي الله نه معاف کوي. نور هر ګناه الله معاف کړی ده.
احکام شاقه دي چې کوم د بنو اسرائیل چې یو ځای به کله نجس شو جامه هغه بیا په صابون نه پاکېدل هغه کټ کولا او دارنګه چې کله وسړی ودو شنو روزه به استماعت شو لا ګران حکمونه نو لا تحمل علينا اسرا كما حملته مبارکون باندې اسرن درانه بوجونه کما عمل کو سم چې بار کړي ور الذين باخر کو باندې من قبلنا چې کوم زمونه مخ کیو دا درانه بوجونه کم یو خدا ویل دین علاوه علماء لیکلي دي چې زمون په دې امت کې زکات شرح صدا 1:40 تا سلوت کې روپۍ په دې اهل کتاب باندې په يهوديان باندې 1:4 سلور کې روپۍ وندا ګران حکم مونږ باندې هغه آسان شو دې سره سره زمون موږ په هر ځای کې بغیر د جمع کېږي او په پټي کې کېږي په کور کې کېږي د بنو اسرائیل منځونه دوه پښورس کې زمون پنځه دی اول زمون منځونه دوه خدا بصره په جمعات کې کېدل په جمع باندې کېدل بار باندې کېدل دې سره سره د خالد ورځ احترام په فرض نو باغی کې ګټه وټه په دې باندې حرام و په موږ د جمعې د ورځ احترام لازم دی په دې کې موږ اغسطا خرڅول کو صرف د جمعې د دویم اذان او اخلاق د موږ اختتام پر دغه ټی ګټه وټه حرام ده باقي ټول حلال دي دې سره سره یو بل مسله په فقها امت کې دا و چې قصاص لازم او فدیه په کې نه و سو په چا مړ کو خامخا قصاص کېدو زمون په امت کې فدیه شته قصاص لازم دی فرض نه دی چې چا قصاص نه غستو او فدیه ورکول هم د عمل جایز دی د دې سره سره نور داسې احکامات پکې سختو چې هغه زموږ په دین کې اوس نشتا ربنا ای زموږ رب کما حملته على الذين من قبلنا ربنا ای زموږ رب ولا تحملنا فمن باندې بوج ما چوا ما د هغه بوج نو لا طاقت لنا چې نشتا په زموږ د بار به داغه د اوچتوالي چې موږ دې اوچتوالي لکه دا مخکې ما بیان الله وی دا ټول مو وکړل نو دا ټول هغه دعاګانې دي چې دا معاف شوي دي او دا قبول شوي دي دا صحابه کرامو زمون سره سدي زمون سره احسانات دي زمون سره احسانات دي دیو جن صحابینو مو په دبینالو رضی الله عنه سره وای واعف عنا معافی وکمنتا جرم را معاف کا واغفر لنا بخنا وکمنتا ورحمنا رحم ربانی وکا واغفر لنا وسنی گناہوں سے معاف کا ورحمنا رحم ربانی وکا آئندہ کی د گناہ توفیق مرا کوا انت مولانا تزمن دوستی انت مولانا تزمن دوستی مولا دوست وی ناصر توي فانصرنا نزمن امداد وکا علی القوم الکافرین د کافر قوم په بدل کې د کافر قوم مقابله کې زمن امداد وکم دا jihad شو دا حضرت معاذ حدیث ته دا سورۃ بقره ختم کو نو د دې دعا نورسته بیا امین وسره وایو د خپل دعاګانې دي امین الله زموږ ټول د دعاګانې قبول کا او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین